میډم دا راته دا تنظیم ستاسو دا پرایویټ دی او کنه دا سرکاري اداره ده؟ تر اوسه پورې په تاسو ته سرکاري توګه باندې څومره سپورټ میلاو شوي په دغه حوالې سره؟ دا راته دی سره چې دا کوم هیلپ کیږي اوس دا حکومت سایډ نه به کیږي که د ان جی اوز د طرف نه به کیږي؟ دا ستاسو چې کوم تنظیم دی د دې وضاحت راته وکړئ، د دې چې کوم مقاصد دي هغه راته بیان کړئ. میډم دا راته سرکاري کوټه کې چې کوم د معذورو دا نوکرۍ دغه خبره وه هغه هم تاسو راوچته کړې وه، نو په دغه حوالې سره راته لږ وضاحت وکړئ. معاشره کې چې کوم سم خلک دي هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې آیا موږ ته څه پکار دي چې معذورو خلکو سره موږ څنګه رویه وساتو؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم، راغلی یم نوهار ته. دلته کې یو پروګرام را جوړ شوی دی، هغې کې معذوره خلک را جمع کړي دي. تاسو سره به د دې پروګرام دا کلیپونه شریک کوو، کوشش به کوو چې دا پروګرام کمې محکمې والا، کم ټرسټ والا او کم فاونډیشن والا را جوړ کړي دي، هغې مشرانو سره هم خبرې اترې کوو. نو مخکې پروګرام ګورئ. مینوالو، دا تنظیم په حوالې سره به میډم سره خبرې کوو، دوی هم په دې تنظیم کې کار کوي. نو راځئ چې ملو شو سره. میډم څنګه یې؟ خیر دی. خپل تعارف را سره وکړئ. جی ښه جی، زما نوم سلما دی اور این آر ایس پی کې ایز ا پروجیکټ کوارډینیټر کار کوم ډسټرکټ نوشهره باندې. مونږ سره دلته کې آواز دو پروجیکټ چلیږي، د هغې په وسادت سره نن مونږ 3 دسمبر دا ورځ ومنله چې کوم د انټرنیشنل ډیسیبلیټي ډے ده. په دې ورځ حوالې سره نن مونږ خبره وکړې. په دې ایونټ کې مونږ سره چې زمونږ د علاقې څونه ډیسیبل پرسنز وو چې هغه مرد دي، خواتین دي، هغوی پکې شرکت وکړه بھرپور. ورسره نور هم زمونږ کمیونٹی نا ممبرز شرکت کو اور دے کے مونگا مختلف لائن ڈپارٹمنٹس والا ریپریزنٹیٹیوز هم رال د گورنمنٹ نا اور د سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نا مونږ سره پدې کې محمد خالد صاحب رغو کو شرکت کو چې دا پروګرام چیر کو او ډېر ښه طریقې سره زموږ دا پروګرام وشو. د دې پروګرام مقصد دا و چې دلته کې زموږ په علاقه کې زموږ په معاشره کې د ډیسیبل پرسن معذور افراد چې کم دي، د هغوی کم حقوق دي، د هغوی د زندګۍ د لپاره کم سہولات دي، د هغوی د ویل بینګ دپاره، هغې دپاره موږ دلته خبرې اترې وکړو. د هغوی چې کوم مشکلات دي هغه وورو، د هغوی د حل دپاره مخکې چې کوم د ډپارټمنټ کسان ناست دي هغوی ته د دې سفارشات، د دې ګزارشات به وړاندې کړو او د هغوی مسایل چې دي هغه ډایرکټ په ډایرکټ د حکومت افسران بالا چې کوم دي هغوی ووري، هغوی ته ورسي او هغوی په دې باندې خپل عمل درآمد وکړي چې دې ته نور اسانتیا پیدا شي او د مخکې تلو دپاره یا د دې د ترقۍ دپاره د دې ته څه قسمه رکاوټ زموږ په دې موجوده سیټ اپ کې نه یو چې کوم رکاوټونه هغه ختم کړي شي. میډم دا راته دا تنظیم ستاسو دا پرایویټ دی او کنه دا سرکاري اداره ده؟ نه، زموږ د این آر ایس پی چې دا سیمی ګورنمنٹ ارګنایزیشن دی چې کوم نیشنل لیول باندې کار کوي او ډسټرکټ نوشهره کې فی الحال موږ سره دلته کې آواز دو پروګرام دی، هغه موږ چلو چې کې موږ په صنفي تشدد باندې کم عمري کې شادي اور موږ سماجی هم آهنګي او برداشت باندې کار کو. په دې کې موږ سره مخصوص طبقات چې دي هغه خواتین دي، معذور افراد دي، افراد به هم معذوري چې ورته موږ وایو، ورسره دی کې موږ سره نوجوانان دي اور خواجه سره افراد دي. دا ټول موږ سره هغه مذهبي اقلیتې دي، دا ټول هغه افراد دي چې کوم په معاشره کې موږ سره دی نظر انداز کیږي، د دې حقوق نظر انداز کیږي ځکه چې دی په اقلیت کې دي یا مخکې تلو دپاره دي ته رکاوټونه دي. نو موږ خصوصي طور باندې په دې آواز دو پروګرام کې د دې د حقوقو دپاره او د دې د څه سہولیات دي، د دې څه سفارشات دي، د هغې دپاره په دې کې آواز اوچتو، په دې باندې کار کو او نور اوورال چې کوم دي نو ټول کمیونټي سره چې دی نو موږ هغوی په حقوقو باندې هم کار کوو، د هغوی د سہولیاتو فراهم کولو یا هغوی د معاشرې کې امن راوستو دپاره منډې تړې وکړو. دا راته دی سره چې دا کوم هیلپ کیږي اوس د حکومت سایډ نه به کیږي که د ان جی اوز د طرف نه به کیږي؟ د دې چې کوم سفارشات دي یا د دې چې کوم مسایل وو د هغې دپاره کوم آواز اوچت کړی شو، نه دا دلته کې کم ډپارټمنټ والا کسان افسران چې موږ سره ناست وو، نه دې سره موږ دا هغې له ډایرکټ په ډایرکټ په خپله هم د هغې باندې خبرې اترې وکړې. موږ هم ورته وړاندې کړل ټول سفارشات، دې معامله کې دې مسایل وړاندې شو.
خیل پوشي هیل پوشي زمونږ بنیادی کار چې دی هغه لینکیج سکول دی مطلب چې کم سرکاري افسران دي سرکاري ادارې دي چې کم دي سره متعلقه دي هغې سره مونږ دي له لینکیجز وکړو داسې دی نه علاوه چې کم پرایویټ ډپارټمنټس دي هلته کې دي مسایل پوره کېږي سر ترسي هغې سره دي سره لینکیجز وکړو دي ته لارې وښیو چې تاسو ته کوم مسله د هغې دپاره به تاسو کوم ډپارټمنټ ته ځئ کوم ځای کې بس تاسو دا مسله کوم ځای کې حل کېږي کوم ځای کې بس تاسو آواز اورېدی شي متعلقه ځای ته ځان رسول هغې له دا آګاهي ورکول او هغې له هلته کې لینکیجز جوړول دا زموږ بنیادي مقصد دی په دې هغه کې مونږ ډي سي صاحب سره هم یو ډایلاګ کړو تیر شوی میاشت کې هغې کې مونږ ډي سي صاحب سره همدغه د دې د مسایل وړاندې کړو یې کې مونږ سره د کمیونټي کافي کمیونټي تلې وه کافي کسان تلو یې کې لاین ډپارټمنټ نه ډېر افسران یې بالا ډي سي صاحب راوغوښتو هغوی سره ډېر ښه بهترین میټینګ وشو د دې ډېر مسایل ډایرکټ په ډایرکټ ډي سي صاحب ته وړاندې کېښودل شو ډېر سفارشات هغې واورېدو هغوی پې ډېر آرډرز هم جاری کړ ایکشن یې واخیستو د هغې بنیادي وجه دا وه چې دې چې کوم مسایل دی دې باندې خصوصي توجه ورکړو او زموږ چې کوم دا خوش قسمتي ده چې کوم زمونږ حکومتي ادارې دي دلته په ډسټرکټ نوشهره کې هغه ټول د دې خلکو مشکلات چې کوم دي د دې هغې اوري هغې ته د دې اندازه شته دې معامله کې فکرمند دي او هر یو ډپارټمنټ په خپل طور باندې هغې دپاره منډې تړې وښې هلې ځلې کې او امید لرو چې ډېر زر به دي دا مشکلات کې کمی راشي میډم دا راته سرکاري کوټه کې چې کوم د معذورو د نوکرۍ دغه خبره وه هغه هم تاسو راوچته کړې وه نو په دغې حوالې سره راته لږ وضاحت وکړئ دی چې کوم معذور افراد په 2% کوټا وا د جوب حوالې سره هغه مونږ ډي سي صاحب ته وړاندې کړې وه په ډایلاګ کې میټینګ کې هغې په دې باندې باقاعده ایکشن واخیستو هغې وي چې زه به زوړ ریکارډ هم روباسم هغه به هم زه وګورم سټډي وکړم او د هغې نه بعد چې کوم دی نه مخکې بعد چې څونه داسې ګورمنټ پوسټونه اناونس کېږي نو هغې دپاره هغې کې چې کوم د ډسبلیټي کوټه هغې باندې به انشاءالله هم ډسیبل پرسنز اپوینټ کېږي او هغې د دې خبرې مونږ ته شورټي راکړه چې آینده به د دې د نوکرۍ په حوالې سره چې کوم د دې رایټس په عملي کېږي دا به نه کېږي میډم ستاسو ډېره مننه چې دا خپل قیمتي ټایم مو مونږ ته راکړو تھینک یو جی شکریہ امینوالو هغه پروګرام تاسو وکتو جاري و د هغې چې کوم مشر دی د دغه تنظیم هغوی سره په خوا کې ناست یو د دغې په حوالې سره به سره خبرې اترې کوو راځئ چې ملو شو سره استاد جي څنګه ژوند مو څنګه روان دی الحمدلله خوشحاله اوسئ ستاسو راتګ ستاسو د میډیا د په ذریعه باندې زموږ اواز ملګرو ته رسي نو موږ ستاسو مشکور یو تاسو موږ له ټایم راکړو جي مننه استاد جي یقینا ډېر خلک به تاسو پیژني او زموږ د دې پاڼې چې کوم ملګري دي هغوی سره خپله پیژنګلو کې او د دې تنظیم په حوالې سره څه رهنمایي راکړي جی زما نوم زبیر خان دی او دلته نوشیره سیټي کونسلر یم سوشل اکټیویسټ یو بل دې نه علاوه چې کوم دی د محب الوطن ولنټیرز ډسټرکټ کوارډینیټر یو چې زمونږ کوم سټیشن کمانډر تنظیم جوړ کړی دی بل هغې نه علاوه ورسره چې کوم دی زمونږ بلیازې او د NRSP اواز دو یو پروجیکټ دی هغې کې مونږ ایز اکسنټ ریسورس پرسن هم کار کوو او ورسره چې کوم دی نو زمونږ خپل د ډسټرکټ لیول باندې د افراد با معذور چې کوم دي د دوی یو ارګنایزیشن دی تقریبا د 12 سال راسي په دې ډسټرکټ نوشهره کې کار کوي ها دا ستاسو چې کوم تنظیم دی د دې وضاحت راته وکړئ د دې چې کوم مقاصد دي هغه راته بیان کړئ د دې افراد با معذور مقصد چې کوم دی نو د دوی د تنظیم هرازو مقاصد ډېر آسان دي هغه موږ دا دي چې کوم زمونږ د ریاستي ادارې دي هغه د هغې توجه خپل مسایلو طرف ته رابلل چې د هغې توجه زمونږ مسایلو طرف ته شي او هغوی د دې دپاره څه اقدامات اوچت کړي بل چې کوم دی نو څنګه مختلف قوانین موجود دي هغه د نړۍ په سطح دي یا زمونږ مقامي قوانین دي د ډیسیبل یا د هیومن رایټس نو هغې چې کوم دی د هغې د امپلیمنټیشن دپاره مونږ د خپل ارګنایزیشن اواز اوچتی چې مونږ چې کوم دی په قانون کې چې کوم دی زمونږ حقوق دي زمونږ پکې رایټس دي نو هغه دی زمونږ د ملګرو ته ملو شي نو بس سمپل دغه ورسره چې کوم زمونږ ډیسیبل ملګري دي د هغوی منظم کول دي متحرک کول دي د هغوی موبلایزیشن دی ورسره چې کوم دی نو د هغوی چې کوم کمیونیکیشن دی د هغوی هغه مسایل دي هغه د ختمولو دپاره زمونږ تنظیم د مختلف ادارو سره د مختلف NGO سره او د ضلعي انتظامیې سره وقتا فوقتا ملاقاتونه کوي او د خپل مسایل هغوی ته په ګوته کوي او د هغې د حل کولو کوشش کوي صحیح
دا راته چې تر اوسه پورې به تاسو ته سرکاري توګه باندې څومره سپورټ میلاو شوي په دغه حوالې سره؟ سرکاري په توګه خو چې کوم دی نو دلته نه موږ دا وایو چې موږ ډېر لکه وایو د مایوسۍ اظهار کوو چې دلته کې چې کوم دی نو زمونږ د پاکستان او بیا خاص کر د کې پی کې په دغه کې چې ګورو موږ نو دلته کې د تیرو تقریبا 8 کالو راسي د چې کوم د پی آر سی پی ډي د افراد با معذوره کونسل له صوبایي سطح باندې هغه هیڅ قسم رول نه ادا کوي کنه هغه چې کوم دی څومره د هغه ذمہواریان دي هغه نه پوره کوي او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ په دې مسلو کې چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه اضافه کیږي او اوس دلته کې به زه په موجوده ټایم کې دا وایم چې زموږ موجوده چې کوم ډي سي دی ډیپټي کمشنر نوشیرا خالد اقبال صاحب یو ډېر نایس بنده دی یو ډېر چې کوم دی نو هغه یو دلچسپي لري زموږ مسایل حل کولو کې او موږ سره چې کوم دی نو ډېر ټایم موږ ته راکوي او زموږ هغه مسایل هغه اوري او هغه چې کوم د هغې د لیول برابر دي نو د هغې د حل کولو دپاره احکامات جاري کوي لګیا دي. معاشره کې چې کوم سم خلک دي هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې آیا موږ ته څه پکار دي چې معذوره خلکو سره موږ څنګه رویه وساتو؟ اصل چیز چې کوم دی نو هغه هم د خلکو رویې دي که نه چې کوم د رویو په وجه باندې په معاشره کې تبدیلي راځي لکه زمونږ منفي رویې چې کوم دي نو د هغې د وجې نه زمونږ صرف د ډیسیبل پرسن نه بلکې د تمامو طبقات چې کوم دي نو د هغې پریشانیانو کې ورځ تر ورځې اضافه کېږي او همدغه خبره ده چې مونږ څنګه وایو رویې نو مونږ اصل کې زموږ صحیح تربیت نشته دی لکه صحیح تربیت نشته مونږ ته داسې مدارس نشته دی داسې پوهان نشته دی چې مونږ د هغې نه هغه مونږ چې کوم دی نو تربیت والو او هغه مونږ خپل په مثبت رویو کې بدل کو نو اوس دلته کې زمونږ اواز زو یو پروجیکټ شروع شوی دی هغه خاص کر په دې باندې کار کوي چې زمونږ چې کوم دی نو رویو کې تبدیلي راشي نو مونږ به اعلی مخبتک باندې زو ولا به زمونږ په مسایلو کې کمی راځي او دې سره چې کوم دی نو زه به دا هم وایم چې څنګه صرف ډیسیبلیټي نه بلکې زمونږ په معاشرې کې چې کوم بدنما داغونه دي او کوم بدنما روایات را روان دي د معاشرې کلچر جوړ دی نو په هغې کې زمونږ لکه د کم عمره ودونه چې کوم دي نو د 16 سال نه کم جنۍ ودیږي او د 18 سال نه کم هلک ودیږي نو دا یو غیر قانوني فعل دی خو دلته کې یو عام رواج روان دی نه قانون چې کوم دی نه امپلیمنټ کیږي او نه زمونږ عام خلک دې طرف ته توجه ورکوي لګیا نو په دې باندې چې کوم دی مونږ اواز اوچت کړی دی چې یاره د دې روکتام وشي او چې کوم زمونږ بچیانې دي چې هغه د کم د لوبو او د ګوډیانو د چندرو هغه د هغې هغه زندګي ده که نه هغه د په هغې کې ټایم برابر شي هغه ژوند برابر شي هغه د هغې نه ښکلا نه مزې واخلي او هغه چې کوم دی نو یو میچیور بنده جوړ شي او یو سنجیده انسان جوړ شي او هغه چې بیا کله بل کور ته ځي نو هغه چې کوم دی نو هغې کې د هغې چیلنجز مقابله کولی شي ورسره چې کوم دی نو زمونږ دلته کې د ټرانسجنډر خبره کوو مونږ د خواجه سرا خبره کوو نو خواجه سرا چې کوم دی نو هغه زمونږ لکه هم د دې معاشرې یو حصه ده او هغه الله رب العزت چې کوم دی نو هغه یو جنس پیدا کړی دی چې هغه مطلب دی چې مونږ مرد او خواتین نو هغه چې کوم دی ورکې خواجه سرا دي نو د هغې چې کوم دی یو خپل ډیفینیشن دی د هغې یو خپل دغه وي یو پہچان وي خو مونږ چې کوم دی نو د هغې پہچان ډېر غلط چې کوم دی هغه معاشرې ته په ګوته کوو او مونږ وایو چې به دا ټرانسجنډر چې کوم دی یا خواجه سرا چې کوم دی نو به دا د نازګانې دپاره دي او دا د چې کوم دی د مزې اخیستو دپاره دي او دا بیا اخري چې کوم کله دی اګنور شي او د دی چې کوم دی معاشرتي سطح باندې د دی هغه حقوق دی ته نه میلاویږي بیا د خاندان په سطح باندې کله مور او پلار خپل فیملی نه تسلیموي نو هغه چې کوم دی الریډي هغه بیا غلطو لاسونو طرف ته ځي او غلطو معاشره کې چې کوم دی نو بګاړ پیدا کېږي نو دا زمونږ له یو پہچان پکار دی چې کوم مطلب خواجه سرا وي زمونږ په کور کې پیدا شو هغه د چا په کور کې پیدا شي کېدای شي الله پاک چې کوم دی نو د هغه یو قانون دی نو مونږ له چې کوم دی د هغې سره یو ښه بیهیویر پکار دی یو ښه رویه پکار ده او هغه چې کوم دی څنګه نارمل ماشومانو سره مونږ دغه کوو هغه معاملات چلو نو دغه شانتې کې هغه هم زمونږ یو بچی دی او هغه چې کوم دی د هغه یو ښه پرورش ځکه پکار دی هغه ته زیاته توجه ځکه پکار دی چې په معاشره کې هغه خلک اکسپټ کوي نه نو چې کله دی د کور نه مضبوط وي نو دی به په معاشره کې یو خپل مثبت او یو مضبوط رول ادا کوي او بیا به دته څوک نه نقصان ورکولی شي نه به دته په سپک نظر باندې کتلی شي بل دلته مونږ په روادارۍ باندې خبره کوو سماجي هماهنګي باندې زه د اواز دو پروګرام خبره کوم چې زمونږ کم سبجیکټ دی که نه جي نو په هغې کې رواداري هماهنګي مونږ دا وایو چې یاره زمونږ کم نشلي طبقات دي یا زمونږ چې کوم دی مذهبي فرقې دي
یا چې کوم دی نو دلته کې زمونږ قبیلې دي مختلف چې هغه چې کوم دی ډېر څوک ورته په سپک نظر ګوري یا چې کوم دی موږ مختلف نومونه هغوی ته اخلو نو موږ دا وایو چې موږ هغوی سره یو ښه معاملات کوو د خپل زندګۍ هغه هم چې کوم دی انسانان دي او موږ چې کوم دی هغوی ته یو ښه عزت مقام ورکړو نو هغوی به یو ښه رول ادا کوي نو هغه چې کوم دی بل هغې نه تنازعات پیدا کېږي لکه په معاشره کې بګاړ پیدا کېږي او په هغې کې یو د خونریزۍ طرف ته ځي او چې کوم دی په هغې نفرت پیلاویږي او انتها پسندۍ طرف ته ځي او بیا به موږ دا وایو چې هغه د دهشتګردۍ طرف ته هم ځي ځکه چې کله د یو سړي یک تلفي کېږي نو هغه به چې کوم دی سایکولوژیکل به چې کوم دی هغه به لاړ شي د انتها پسندۍ ته او هغې نه بعد به هغه کنورټ شي دهشتګردۍ ته نو دې سره معاشره کې چې کوم دی نو هغه بګاړ پیدا کېږي او دا موږ چې نن کوم دی نو معاشره چې کوم ده په ملک په سطح باندې کومه یو بدحالي روانه ده نو هغه زمونږ د منفي رویو په وجه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډیره مننه تاسو خپل قیمتي ټایم موږ ته راکړو مهرباني جی تhank you خوشحاله اوسئ مینوالو یقینا چې تاسو به زموږ دا پروګرام خوښ شوي وي د معذوره افراد په حوالې سره په دې کې به تاسو ته ډېر معلومات ملو شوي په دې سره موږ ته راکړي اجازت ښاد او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان